تازه د اکتوبر 11مه خیبر کې د پښتون قومي عدالت تاریخي جرګه پیل شوه. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. د نن ورځې مهم خبر ده. د پاکستان ریاست لخوا له اخطارونو ډزو لارو بندولو اوښکې بهوونکي ګاز کارولو او بالاخره شهیدولو وروسته د ګډونوالو قافلې د خیبر په جمرود کې د جرګې پنډال ته ورسېدې او رسما د پښتون قومي عدالت 3 ورځنۍ جرګه پیل شوه. د سیاسي ګوندونو د مشرانو او بیلابیلو مسلکونو پر 13,000 بلل شویو مېلمنو سربیره د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونه پلوي ځوانان، قومي مشران، میرمنې او سپین ږیري په 80 کمپونو د پښتون وطن په روانو ستونزو بحثونه وکړي او د دوی لخوا ټاکل شوي یو نماینده به خپل وړاندیزونه عمومي جرګې سره شریک کړي. د جرګې د 3مې ورځې تر ماسپښین وروسته به ټول مطرح شوي وړاندیزونه سره متحد او شاوخوا 80 قومي مشران او مخور به پرېکړه لیک او راتلونکې لار نقشه اعلان کړي چې ټول ګډونوال به یې هر اړخیز ملاتړ او تطبیق کوي. د جرګې لپاره د تیاریانو له پیله بیا تر دې دمه پاکستاني نظامیانو 4 ځوانان شهیدان کړي، 12 تنه ټپیان او شاوخوا 400 تنه نیول شوي دي. ګران دوستانو، دا و د نور چم شوي ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم، ښې چارې ښه وخت.